د نظم عنوان دی ما څه خبره کوله. شاعر ګران محترم اقبال مومند صاحب ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې په ځمکه ولې جنګ دی، دا ولې یو انسان د بل انسان د لاسه تنګ دی، دا ولې مخ د عدل شو کېدلی دی بدرنګ دی، دا ولې د شعور پای نه ختلی زنګ دی. ما دا خبره کوله، ما د زړه خبره کوله چې ما څه خبره کوله چې ما څه ما دا خبره کوله چې که یو نشو ورکېږو، ما دا خبره کوله چې که یو نشو تویېږو، ما دا خبره کوله چې که یو نشو شرمېږو، ما دا خبره کوله چې که یو نشو قتلېږو. ما تاسو ته د پلار او د نیکه خبره کوله خو چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې سکون نشته دا ولې ما دا خبره کوله چې سکون نشته دا ولې ژوندي خلک خو ډېر دي خو ژوندون نشته دا ولې پښتو په ژبه وایي خو پښتون نشته دا ولې دې بعضې خلکو له قانون نشته دا ولې دې حال کې به مې څه د ژوندانه خبره کوله خو چې ما څه خبره کوله. چې ما څه خبره کوله ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې ذهنونو کې تیارې دي د سپینو سپینو خلکو په مخونو کې تیارې دي. یارانو یارانو د یارانو په نیتونو کې تیارې دي، خبرې د رڼا کوي خو زړونو کې تیارې دي. ما دغه د رڼا او د تیاره خبره کوله خو چې ما څه خبره کوله. ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې په کومه ګناه مرم. ما دا خبره کوله چې په کومه ګناه مرم، په داسې ګناه مرم چې په بېنومه ګناه مرم، د ظلم په قفس کې په مظلومه ګناه مرم. یا خدایا یا خدایا خدایا چې دا څه په نامعلومه ګناه مرم. ما دا خبره کوله چې په کومه ګناه مرم، په داسې ګناه مرم چې په بېنومه ګناه مرم، د ظلم په قفس کې په مظلومه ګناه مرم. یا خدایا چې دا څه په نامعلومه ګناه مرم. نو ما خو د دې خپل تندي سپېره خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما څه خبره کوله ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې ولس ته په عذاب دی. ما دا خبره کوله چې سړي وجني کساب دی، خو مخې هم د یارې نه پټ کړی په نقاب دی. دا کومه طریقه ده؟ دا لا کوم حساب کتاب دی؟ دا لا کوم حساب کتاب دی؟ دا کومه طریقه ده؟ ما دا خبره کوله چې ولس ته په عذاب دی. ما دا خبره کوله چې سړي وجني کساب دی، خو مخې هم د یارې نه پټ کړی په نقاب دی. دا کومه طریقه ده؟ دا لا کوم حساب کتاب دی؟ او یاد مې شوه یاد مې شوه چې ما د دې لیوه خبره کوله او چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله او ما دا خبره کوله چې اقبال هسې غږیږي د وخت په تشدد او استحصال هسې غږیږي.
نه فن ور سره شته او نه کمال هسې غږېږي نه سور باندې پوهېږي نه په تال هسې غږېږي ما دا خبره کوله چې اقبال هسې غږېږي د وخت په تشدد او استحصال هسې غږېږي نه فن ور سره شته او نه کمال هسې غږېږي نه سور باندې پوهېږي نه په تال هسې غږېږي نو اقبال خو ګینې ډېره سره په سره خبره کوله خو چې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې اقبال هسې غږېږي